په قبایلي سیمو کې له خلکو او ټي ټي پي سره د پاکستان د پوځ د عملیاتو د جګړې مختصره یادونه. په 2002 کال کې د ټي ټي پي تحریک د پاکستان پوځ لخوا امریکا ته په وزیرستانونو باندې د خلاص مټ بمبارۍ او ډرون بریدونو په غبرګون کې رامنځته شو. پاکستاني ځواکونو له هغه وخته تر اوسه پورې په وړاندې بېلابېل عملیات او بریدونه ترسره کړي دي. همدا ډول د ټي ټي پي لخوا هم له هغه وخته را په دې خوا د پاکستان د پوځیانو سره لوی او واړه نښتې شوي دي او هغه هېواد ناامن شوی. لومړی پاکستاني پوځ په لومړي ځل په 2002 کال د مارچ په میاشت کې په جنوبي وزیرستان او اورکزو ایجنسۍ کې د ټي ټي پي په ضد د اپریشن المیزان په نامه عملیات اعلان کړ چې په نتیجه کې د پاکستان په دننه کې 80,000 کورنۍ یو له بل ځایه بې ځایه شول او مهاجرتونه پیښ شول. دوهم په 2002 کال کې د ټي ټي پي په وړاندې د راه راست په نامه عملیات اعلان کړل چې له امله یې د سوات او ملکند 4 لکه خلک کډوالۍ ته مجبور شول او یو شمېر کډوال افغانستان ته نږدې سیمو ته راواوښتل چې دغه وخت د حکومت لخوا د ډیورنډ کرښې ته نږدې ځای په ځای او میش. درې په 2008 کال کې پاکستاني پوځ په باجوړ ایجنسۍ کې د ټي ټي پي په مقابل کې د زمري زړه په نامه عملیات اعلان کړل چې نږدې 6 لکه خلک یې مهاجرت ته اړ کړل. څلور په 2009 کال د اکتوبر په میاشت کې پوځ په جنوبي وزیرستان کې بیا د ټي ټي پي په وړاندې باندې د نجات په نامه عملیات اعلان کړل چې تقریبا له 3 تر 4 لکه خلک یې بې ځایه او کډوال. پنځه په 2011 کال کې په جولای میاشت کې پاکستاني پوځ په کورمه ایجنسۍ کې د ټي ټي پي په ضد د سپین غر یا کوه سفید په نامه عملیات اعلان کړل چې نتیجه کې شاوخوا 1 لک خلک بې ځایه او مهاجر شول. شپږ په 2014 د جون په میاشت د جون په 15 نیټه پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د ټي ټي پي په مقابل کې د ضرب عذب یا غضب په نامه عملیات اعلان کړل چې له امله تقریبا تر 1 میلیون پورې خلک بې ځایه شول چې تر نیمایي زیات یې له ډیورنډ کرښې دې خوا راواوښتل چې دغه وخت د حکومت لخوا دغه قبایل په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کمپونو په جوړېدو باندې میشت شول چې تر اوسه پورې هم په هغو سیمو کې پاتې. وهم هغه 2014 تر 2019 کال پورې د خیبر ایجنسۍ پیرا او باجوړ سیمو کې د ټي ټي پي او قبایلو په وړاندې باندې د خیبر 1 خیبر 2 خیبر 3 او خیبر 4 په نامه عملیاتونه وکړل چې په نتیجه کې له 3 تر 15 لکه خلک له خپلو سیمو کډوالۍ ته مجبور شول چې ډیره برخه یې ننګرهار ولایت ته راغلل او د تیر ادارې لخوا نه هغلته میشت. د دغو ټولو واقعاتو په اړه باندې نړیوال راپورونه او ګزارشونه هم شته چې موږ یې لینکونه هم دلته د رسنیو سره بیا شریکوو او تاسې بیا د شواهدو په توګه باندې استفاده ترې کولی شئ. هغه حقایق او مستند معلومات دي چې ښیي پاکستاني پوځ د اسلامي امارت له راتګ څخه مخکې له پښتني قبایلو او ټي ټي پي سره په جګړه کې کېږو. اسلامي امارت خبره اعتراف کاوه چې په اصطلاح له ترهګرۍ سره په جګړه کې له 80 نه تر 90 نظامیان هم له لاسه ورکړي او وژل شوي دي. که چیرې دا ټي ټي پي د نن او د پرون خبره وای نو د هغو کلونو کې ولې د دوی تر 80 تر 90 زره پوځیان په جګړو کې له منځه تلل. معنا یې دا ده چې دا پخوانۍ پېښه ده او پخوا سره تعلق لري. د دغو تلفاتو په اړه باندې مې لینکونه او معلومات تاسو سره شریک کېږي. د اسلامي امارت له واکمنۍ مخکې په پاکستان کې غټې پېښې هغه پېښې البته چې ناامنۍ وي او غټې پېښې وي. پاکستان کې د بریدونو او هلته د زیانونو مسله هم کومه نوې مسله نه ده چې د اسلامي امارت له راتګ سره دې ارتباط ولري، بلکې لا له وړاندې د پاکستان په خاوره کې لوی او واړه بریدونه ترسره کېدل او درانه تلفات هم اړوي چې روښانه کوي دا مسله خپله پاکستاني ستونزه ده، نه د اسلامي امارت ستونزه. لومړی په 2000 اګست کې د ټي ټي پي لخوا په جنوبي وزیرستان او پاکستاني پوځیان د عملیاتو په مهال ژوندي ونیول شول چې وروسته بیا د بیت الله مسعود له 40 بندي غړو سره تبادله شول. راپورونه موجود دي. دوه په 2008 د اګست په 21 د پاکستان پنجاب کې د وسلو جوړولو په فابریکه باندې حمله وشوه چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. درې په
2008 د جون میاشتې په 2 نیټه په اسلام آباد کې د ډنمارک په سفارت باندې موټر بم برید وشو چې زیانونه یې درلودل. څلور په 2009 اکتوبر کې د اکتوبر په 28 نیټه د پېښور ښار په مینار بازار کې د موټر بم چاودنه وشوه چې یو شمېر کسان پکې ژوند له لاسه ورکړه او تلفات یې واړه. 5 په 2009 اکتوبر میاشت کې د سوات په شنګله سیمه بازار کې د موټر بم حمله وشوه چې 40 تنه پکې ووژل شول. هغه مهال په 2011 مې میاشت کې د مې په 22 او 23 تاریخونو باندې د کراچي بحري ځواکونو باندې د مهران په نامه اډه باندې برید وشو چې د راپورونو له مخې 18 تنه بحري افسران پکې او 14 تنه هغه مهال پکې ټپیان شوي. په 2014 دسمبر میاشت په 14 پېښور کې د آرمي پبلک سکول واقعه رامنځته شوه چې 1.5 تنه پکې ووژل شول او 140 تنه نور پکې ټپیان شول. ډېره مشهوره پېښه. دې ته ورته نورې هم ډېرې ناامنۍ پېښې شوې دي چې ثابتوي دا پېښې د اسلامي امارت پخوا ناامني هم پخوانۍ پاکستاني ستونزه ده چې باید په کور دننه یې حل کړي. اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د پخوا رامهاجر شوو قبایلو په اړه اقدامات. د پاکستان حکومت پاکستاني ګوندونو علماو او افغانستان ته راغلو مهاجرینو ترمنځ مو څو ځله د ناستې مجلسونو زمینه مساعده کړې ده. البته خپله د پاکستان اړخونو تقاضا دا وسي دوی غواړي له هغو مهاجرینو سره وویني چې په افغانستان کې له مخکې وړاندې راغلي وو او میشت وو. نو اسلامي امارت په وساطت کړې ده د دوی تر مابین د لیدو کتو زمینه مساعده. دوهم اسلامي امارت هغه قبایل مهاجرین چې ډیورن لاین ته نږدې سیمه کې میشت وو او پاکستان ته ویره درلوده د هغو کورونه یې د ډیورن کرښې څخه مرکزي سیمو ته انتقال کړل او کمپونه یې ورته جوړ کړل تر څو یې کنټرول اسانه او یقیني شي. دریم له قبایلو مهاجرینو سره د وسلو ګرځول مطلق منع شول په افغانستان. څلور د ستونزو د حل او دوامدار مراقبت لپاره اصلاحي کمیسیون رامنځته شو څو دغه ټول جریانات تعقیب او وڅاري او عملي. 5 که څوک د امیر له اجازې پرته له افغانستان څخه د باندې د جهاد په نامه تلل د هغوی په وړاندې باندې شرعي حکم او فتوا صادره شوه د همدې لپاره چې د افغانستان څوک بلې خوا په د تګ تکل ونه کړي. 6 پاکستان کې د سولې او امن لپاره مو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د مستقیمو مذاکرات لپاره زمینه مساعده کړه چې له امله یې هغه مهال اوږدمهاله اوربند رامنځته شو او د خبرو اترو لړۍ هم روانه وه چې تر 95% پورې دواړو چې طرفونو ترمنځ توافقات شوي وو او نږدې و چې دا مسله په پاکستان کې حل شي. خو متاسفانه د یوې خاصې پوځي کړۍ له خوا نه د مسایل ټول سبوتاژ شو. د دې جریان داسې و چې د افغانستان اسلامي امارت نه خپله د پاکستان حکومت او اړخونو وغوښتل چې دوی د ټي ټي پي او د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. هغه وخت پاکستان کې جنرال باجوه په پوځ کې مشر و او فیض حمید د هغو د استخباراتو مشر و او غالبا عمران خان صاحب هغه وخت وزیر اعظم چې دوی د موافقینو وروسته د ټولو د دوی مذاکرات 95% په مخ لاندې اعلان شوي هغه مهال او د بریدونو مخه نیول شوې وه. د قبایلو سیمو غوښتنه کوله چې باید د دوی حصارات ورکړل شي چې ورته اوښتي دي. همداراز د دوی بندیان خصوصي چې نیول شوي دي په زندانونو کې دي او چې په هغو سیمو کې غیر ضروري پوځیان په کوم ځای کې میشت شوي او د خلکو ژوند یې تنګ کړی. د امریکایانو له راتګ سره وروسته راغلي وو هغه بیرته ستانه شي او سیمه ټول د ملکي حکومت مربوط شي. دا ټول پرمختګونه نږدې او یقیني وو چې کله دا خپل توافق ته نږدې کېدل د جنرال باجوه وخت پوره شو. جنرال اسد منیر منځته راغی هغه ټوله جریان سبوتاژ شو له منځه لاړ. جنرال فیض حمید ته هم دسیسې جوړې شوې عمران خان ته هم جوړې شوې او تر ننه پورې بیا د جنګ عوامل په خپل ځای باقي پاتې وي چې په دې کې اسلامي امارت ماسې ولې مثبت رول ادا کړی وي د منفي هیڅ رول نه ده ادا کړی او هیڅ مسؤلیت نه پکې. په پاکستان کې د سولې او امن لپاره مو د پاکستاني حکومت او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات کې ډېر پرمختګ شوی. اوس مهال چې کوم قبایلي مهاجرین په افغانستان کې شتون لري دا د اسلامي امارت له راتګ څخه مخکې په افغانستان کې میشت شوي او هجرت علت هم د پاکستان پوځ خاصې کړي ناسم سیاستونه او د قبایلو سیمو کې تاوتریخوالی او عملیات. اسلامي امارت به د ټولو هڅو او اقداماتو سود هرکلی وکړي چې په پایله کې دغه مهاجرین په درنښت سره بیرته خپل هیواد پاکستان ته ستانه شي
همدارنګه د دې ټولو اقداماتو سره سره اسلامي امارت الله هم ځان مسؤل ګڼي چې له خپلې خاورې څخه چاته د بل هېواد د ناامنۍ او مداخلې اجازه نه ورکوي او کلکه مخه به یې نیسي.